زه ډاکټر احمد یم. راځم تاسو ته د هستې په اړه باندې د حجرې د هستې په اړه باندې یو څه معلومات درکوم چې ډېر مهم معلومات دي د هستې په اړه باندې. هسته ډېره مهمه برخه ده په حجره کې چې له هغه برخې نه هسته یا نیوکلیس هسته په خپل وار سره په دریو برخو باندې تقسیم کیږي. په دریو برخو باندې تقسیم شوې ده چې یوه برخه د هغه غشای هستوي ده، غشای هستوي چې په انګلیسي کې ورته نیوکلیر ممبران وایي، نیوکلیولر ممبرین، دا ورته په انګلیسي کې نیوکلیر ممبرین وایي. دویم مایع هستوي ده، مایع هستوي، مایعات هستوي دي یا نیوکلوپلازم، نیوکلوپلازم. او په دریم برخه کې د هغه چې دی نیوکلیولاس یا چی شي ده هستچه شتون لري. دغه له دریو برخو څخه هسته جوړه شوې ده چې یوې غشای هستوي ده یا مایع هستوي ده، بل هستچه ده. چې غواړم د غشای هستوي په اړه تاسو ته وایم چې غشای هستوي په خپل وار سره په دریو برخو باندې ویشل شوې ده چې یو برخه د تشکیلات د جوړښت دی چې بایو لایر ده. څه معنا؟ له دوو طبقو څخه جوړ شوی ده. مثلا که دا فرض کړو یوه طبقه، دا بله طبقه د غشا ده، او د دوو طبقو په منځ کې چې دغه سپیس یا ساحه شتون لري دته وایي پری نیوکلر سپیس یا واټن شتون لري. دغه ساحه کې پری نیوکلر سپیس ورته وایي. همچنان په دریم برخه کې دلته ځینې پور یا سوراخونه شتون لري، پور یا ځینې سوري یا سوراخ شتون لري. مثلا په دغه ساحه کې، په دغه ساحه کې یا په دغه ساحه کې په دغه شکل باندې دلته ځینې سوراخونه یا سوري شتون لري چې دغه د سوریو قطر چې ده 9 نانومتره ده، 9 نانومتره قطر په اندازه لري. دا سوري څه په دغه خوري؟ دا سوري په هغه صورت کې په دغه خوري چې کله ځینې مواد غټ وي او له سل ممبران نه یا له غشای حجروي نه هغه عبور نشي کولی، نو هغه د دغه سوري په واسطه باندې داخل دی حجرې ته کېږي. بل دغه نیوکلوپلازم یا مایع هستوي ډېر مهم بخش ده، په دوو برخو باندې تقسیم شوی ده، چې یو برخه د هغه فلوید دی یا اوبه دي یا مایعات دي، بله برخه یې پروتیني تارونه دي یا رشته های پروتیني چې ورته وایي پروتیني تارونه دي. پروتیني تارونه چې په څه په نامه یادېږي؟ د کروماتین په نامه باندې یادېږي. دغه کروماتین کله چې حجره انکشاف کوي کروماتین په کروموزوم باندې بدلیږي. کله چې حجره انکشاف کوي دا کروماتین په کروموزوم باندې بدلیږي. کروموزوم څه دنده لري؟ کروموزوم د ډي ان اے انتقال دنده لري. د ډي ان اے د انتقال دنده لري. ډي ان اے څه ده؟ ډي ان اے هماغه جینیټیکي کودونه دي چې ارثیت له یوه فامیل نه بل فامیل ته، له پلار نه مور ته، له والدین نه اولاد ته انتقالوي. لکه هغه ارثیت مثلا خوی خواصونه دي، جینیټیکي فکتورونه دي، د سترګو رنګ ده، د ویښتانو رنګ ده، هغه د ډي ان اے په واسطه باندې انتقالیږي. او ډي ان اے څه له کومه کېږي؟ ډي ان اے خپله وخت هم چې وویلې د حجرې یوه وظیفه ده چې ډي ان اے خپله حجره جوړوي. راځو د کروموزومونو په اړه به زه تاسو ته لږ ووایم چې کروموزومونه د موږ تاسې په بدن کې په مجموع کې شپږ څلوېښت عدده کروموزوم شتون لري. کروموزوم شتون لري چې د هغه له جملې څخه 23 جوړې کېږي، 23 پیاره کېږي چې شپږ څلوېښت عدده دي. او دغه بیا په دوو برخو باندې تقسیمیږي چې یوه ته اوټوزوم وایي، اوټوزوم یا هغه کروموزومونه چې جسمي معلومات انتقالوي. دا جسمي معلومات انتقالوي دا په خپل وار سره 22 پیر یا جوړې دي چې 44 عدده کېږي. دویمه چې دی 6 کروموزوم دی
چې هغه یو جوړه دي په خپل وار سره هغه په دوو برخو باندې تقسیمیږي. دغه 6 کروموزومونه په خپل وار سره په دوو برخو باندې تقسیمیږي. یو ته هومولوګ وایي، هومولوګ، او یو هیترولوګ دی، هیترولوګ. څه معنا؟ یو مذکر دی، یو جوړه مؤنث. یعنی که چیرته په ایکس او وای باندې موږ نامګذاري کوو، هومولوګ ته موږ ایکس ویلی سو او هیترولوګ ته موږ ایکس وای ویلی سو. ایکس وای مؤنث ذات منځته راوړي او ایکس چې ده هغه مذکر ذات منځته راوړي. دا و د کروموزومونو او د هستې په اړه باندې مختصر معلومات. په فلویډ کې په نیوکلس یا هستچې برخه کې موږ تاسې ووایو، هستچې برخه کې د هستې دوه مهمې وظیفې چې دي هغه یو د پروټین جوړول دي، یو د آر ان ای جوړول دي. ځکه چې دا نورې وظایف هم لري، خو دوه مهم وظایف چې یو پروټین جوړول یا آر ان ای دی، اما پروټین جوړول هم وروسته په انرژي کې استعمالیږي. هغه چې بدن ته انرژي ورکوي، حجرات ته انرژي ورکوي، په هغه کې برخه لري. دغه د کروموزومونو په اړه باندې خلاص معلومات و. اگر چې حجرات جوړښت هغې او سایتوپلازم او غشای حجروي همچنان مایتوکاندریا دا ډېر لوړ بحث ته ضرورت لري، ولې په لنډ خلاصه ډول باندې ما تاسو ته بیان کړل. خدای وکړه چې تاسو قناعت حاصل شوی وي. درنو ملګرو، په دغه درس کې تاسو سره د سل یا حجرې په اړه باندې خبرې کوو. سل یا حجره څه شی ده، څه وظایف لري، له څه شي نه جوړ شوې ده او زموږ په بدن کې څه مهم رول لوبوي. د دې درس په لومړۍ برخه کې زه غواړم تاسو ته د حجرې تعریف وکړم، تعریف د حجرې، همچنان د حجرې وظایف چې حجره کومې دندې یا وظیفې په مخ باندې وړي، او همچنان د حجرې جوړښت چې حجره له کومو اجزاو څخه جوړه شوې ده. په لومړي قدم کې د حجرې د تعریف په اړه باندې باید ووایم چې حجره د ژوندیو موجوداتو وظیفوي، تکثري او ساختمانی واحد ده. څه معنا؟ حجره د ژوندیو موجوداتو وظیفوي، تکثري او ساختمانی واحد ته ویل کیږي. یعنی که فرضاً دغه مونږ یوه حجره حساب کو، د حجرې په داخل کې هسته شتون لري او د هستې په داخل کې هستچه موقعیت لري. دغه چې ده دته مونږ تاسې دغه شکل ته ویلی سو سل ممبران یا غشای حجروي یا سل ممبرین. په دې قسمت کې چې کوم مایعات یا جامدات اشکال چې شتون لري دته مونږ تاسې ویلی سو سایتوپلازم. دا شکل هسته ده او د هستې په داخل کې هستچه شتون لري. د حجرې په داخل کې کېدای شي نور اشکال هم شتون ولري، لکه مثلا دلته مایتوکاندریا وي، یا مثلا په دغه شکل په دغه اجسام باندې ګولجي اجسام کېدای شي شتون ولري، یا مثلا فرضاً داسې اجسامو کې لایزوزوم یا ریبوزوم شتون ولري. دا د حجرې داخلي جوړښت ده. حجره په کال 1665 کې یو آلماني عالم په نوم د رابرټ هوک د عالم په نامه باندې کشف سوله. په لومړي ځل باندې د کاک په یو کاغذ باندې دا د مایکروسکوپ په واسطه باندې ولیدل چې کاک په کاغذ کې داسې څلور خانې چارکونجه خانې وي په دې شکل باندې، چې دا خانې وروسته له مطالعاتو معلومه کړل چې دا هر یوه حجره ده. دغه له خاطره ما تاسو ته یو کاک شکل راوړی چې دغه موږ تاسو بهتره ویلی سو چې منځ کې شکل د چارخانه څلورخانه دی، نو دغه هر یو زولی دی له یوه حجرې څخه جوړ شوی ده، چې دا موږ تاسو یو ښه مثال دغه ورکولی سو. په دې برخه کې راځو د حجرې وظایفو ته یا کومې مهمې دندې چې حجره لري، چې د حجرې دندې کومې دي. موږ تاسو ته وایو دندې
یا وظایف د حجرې صحیح ده. په دندو کې موږ تاسې وایو چې ډېر مهمې دندې لري، لکه وخته مو چې ویل چې واحد ساختماني ده، وظیفوي ده او همچنان تکثري د اجسامو ده. نو په دندو کې یو دنده مهمه دنده چې هغه بلډینګ بلاک ده. بلډینګ بلاک یا په شکل د واحد د ساختمانی ده. همچنان په شکل د واحد ساختمانی مسویل، همچنان دغه کوم فعالیتونه چې په حجره کې شتون لري، لکه مثلا کوم فعالیتونه چې موږ تاسو بدن هغه ته ضرورت لري، حجره تکثر کوي، انکشاف کوي، هغه ته بایولوژیکل اکټیویټي وایي. بایولوژیکل اکټیویټیز دا کنټرولوي.